بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او خپلې زده کړې مو تر دې دمه ترسره کړي. ګرانو زده کوونکو، زه ذاکره بارکزی د لومړي ټولګي د ریاضي مضمون ښوونکې یم. ګرانو زده کوونکو، زموږ د کتاب 23مه پاڼه چې نهم لوست د موضوع څه وه؟ د اووه او اتو عددونو لیک، لوست او شمیرلو. ګرانو زده کوونکو، موږ په تېره زده کړه کې هم د اووه او اتو عددونو په هکله وغږېدلو سره او د هغې په شمیرلو سره هم څه شو؟ آشنا شو چې څه رقم موږ کولی شو چې اووه د اتو نه توپیر کړو او شمیر د کم ځای نه شروع کړو. ښه ګرانو زده کوونکو، هغه خو موږ وکړل. نن ستاسو د لا پوهې دپاره چې څنګه نور کولی شو چې تاسو ته په شمیرلو کې مرسته وکړو، راځئ چې د اووه او اتو عددونه نور هم وپېژنو او په بعضې شیانو باندې څه وکړو؟ خپل شمیرل بیا هم تکرار کړو. بیا هم ستاسو د ریاضي مضمون چې دی د لومړي ټولګي ریاضي مضمون کتاب دی او د بسم الله الرحمن الرحیم په ویلو سره راځئ چې خپله نننۍ زده کړه شروع کړو. ګرانو زده کوونکو، دلته تاسو دا دواړه کارتونه په دې کې ګورئ چې په دې یو کې ولیکل شوي، یو کې اته. څنګه چې ما تاسو ته مخکې هم وویل چې اووه او اته چې شي دي په یو رقم لیکل کیږي، یعنی حرکتونه یو شي دي، صرف چې دی شکلونه فرق کوي چې یوې دغسې پاس ډول باندې لیکل کیږي، یعنی خوله یې پاس طرف ته خلاصوي او بیا به چې د لاندې طرف ته چې اووه چې دی په دې شکل لیکل کیږي او اته یعنی تاسو کله د اووه او اتو ترمنځ چې شي نشئ څه غلط فهمي ونشي یا تاسو نه د اووه په ځای کله اته ولیکئ او د اتو په ځای اووه. خو په دې کې تاسو وګورئ چې د هر یو شمیر چې یو دانه کم و هغه چې دی اووه دي او هغه په دې ډول پاس طرف ته لیکل کیږي، او کم یو چې ډیر دی هغه چې دی اته او هغه په دې لاندې شکل باندې لیکل کیږي. راځئ چې دلته په دې کارت کې دا چې دي واړه انځورونه شکلونه وشمیرو چې څو دانې دي. یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه. څو دانې دي؟ اووه دانې. دلته دا واړه واړه چې دي شکلونه دي چې راځئ دا وشمیرو. اوس تاسو شمیرلو سره چې یاستئ بلد هستئ، تاسو کولی شئ چې وکئ عدد وشمیرئ. راځئ ما سره یو ځای وشمیرئ. زه پې قلم ږدم او شمیرل چې وکئ تاسو وکئ چې دا څو دانې دي. آفرین آفرین. ښه، شاباس. پنځه، اووه، اته. آفرین. ښه، دا تاسو وشمیرل چې دې ځای نه شروع وکړه یو نه تر اتو پورې. دلته څو دانې؟ اته. دا هم و د اووه او اتو شمیرل. ښه، په دې ډول باندې تاسو ګرانو زده کوونکو څنګه چې موږ مخکې هم ګوتې تاسو ته ښودلې وي چې ګوتو سره هم تاسو چې کوئ، یعنې د ټولو نه اسانه طریقه ګوتو سره د اعدادو شمیرل دي. دلته یې بیا هم تاسو ته چې کړي ګوتې ښودلې دي چې پنځه د یو لاس ګوتې دي او دوه د بل لاس. دلته څو ګوتې دي؟ یو، دوه، درې، څلور، پنځه. پنځه. ښه، دلته څو دانې ګوتې دي؟ یو، دوه. ښه، که دا ټول موږ وشمیرو دا څو دانې ګوتې کیږي؟ یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه. آفرین. دا څو دانې شو؟ اووه دانې. یعنې ګوتو سره چې پنځه د یوې او دوه د بلې نو هغه چې کیږي کوم یو عدد؟ پنځه. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس تاسو د پنځو عدد څه وکړه؟ ښه وپېژانده. د پنځو او د اووه عدد چې پنځو سره دوه ګوتې نور یو ځای شوې او هغه څو دانې شو؟ اووه دانې. دلته ګرانو زده کوونکو موږ بیا
هم څه لرو یو شمېر عدد لرو. په دې کې مونږه په ټولو عددونو باندې پوه شو، په یو، په دوه، په درې، څلور، پنځه او شپږ. ښه زمونږه نننۍ زده کړه کوم یو عددونه دي؟ د اووه عدد دی او د اتو عدد، چې انشاءالله تاسو د دې عددو پیژندنه ډیر په ښه توګه کړي او کله هم د اووه او اتو ترمنځ چې شی نشئ غلط نشئ. ښه د دې انځور ته یا د دې شکل ته ځیر شئ او وګورئ چې اووه په څه رقم باندې لیکل کیږي او اته په څه ډول لیکل کیږي. ښه تاسو دلته د اووه او اتو شکلونه ولیدل او ښه وپېژندل او شمېرم یاد کړه. اوس راځئ چې په بعضې نورو شیانو باندې موږ خپل شمېر شروع کړو او پوه شو چې څه رقم موږ کولی شو چې عدد یعنې غیر د لاسونو نه، غیر د ګوتو نه، بغیر د دې نه چې بعضې ډېر موږ سره یا قیمتي شی نه یا نه، تاسو ډېر په اسانه توګه کولی شئ چې شمېر یاد کړئ. د ټولو نه لومړی ما تاسو ته په نورو عددو کې هم ښوونه کړې وه چې د ټولو نه اسانه شمېرل یا د ګوتو دي او کله هم که تاسو وروستیو عددو ته ځئ چې هغه د ګوتو د شمېر نه ډېري اسانه طریقه یې چې ده د لوبیا دانې. دا چې څه کېږي چې هر کور کې شته او تاسو کولی شئ چې یو وړوکي بوتل کې څه کوئ ځان سره د لوبیا دانې وساتئ او کله هم چې تاسو شمېر کوئ او پس تر دې نه چې ستاسو زده کړې ډیریږي او تاسو جګ عددونه پیژنئ، د هغوی یوځای کول، د هغوی کمول، ډیرول، نو تاسو ته د دې دانو ساتل چې دي ډیر ضروري دي. په دې باندې تاسو په اسانه توګه کولی شئ چې څه وکړئ شمېر وکړئ. لکه تاسو دلته اووه دانې څه رقم شمېرئ؟ یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه. اووه دانې بیلوئ او نورې اچوئ. ښه اوس اته دانې، اته څه رقم حسابوئ؟ یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. ښه څو دانې دي؟ دا اووه دانې، دا هم اته دانې. راځئ چې اوس په دې رنګونو کې موږ شمېر وکړو چې دلته راځئ خپلو دې مریو نه څو دانې؟ اته دانې ګلابي مرۍ موږ بیلو. ګورو چې اته دي که نه؟ یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، دا هم اته. ښه هم کتل دلته چې څه دي؟ اته دانې ګلابي مرۍ. راځئ چې اووه دانې تورې دانې دې نه څه کړو؟ پیدا کړو. اووه دانې تورې دانې، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، دا هم اووه. ښه اوس ګورو چې څو دانې لرو؟ شپږ دانې، اووه دانې تورې دانې دلته او اته دانې ګلابي دانې هم ښي خواته، چې دا څه شو؟ اتم عدد او دا هم اووه دانې. ښه نور پرته له دې تاسو یعنې په هر شي کې چې تاسو ته د شمېرل شي، د عددو شمېرل اسانه وي، تاسو یې کولی شئ چې په ښه توګه هماغه ځان سره وساتئ. اوس دلته وګورئ ما سره دا یو بسته رنګي دي. په دې رنګو کې غواړو چې موږ څه شو؟ دې نه اووه دانې واخلو. دا یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، دا هم اووه. ښه اووه دانې رنګې دلته شوې. که کله اوس موږ غواړو چې اته دانې ولرو، په دې اووه دانو باندې چې یوه دانه بله موږ ډېره کړو، چې شو اته دانې. اوس یې راځئ وشمېرو چې اته دي که نه؟ یو،
دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته دا څو دانې شو؟ اته دانې قلمونه. ښه نور په څه باندې موږ کولی شو چې وشمېرو؟ دلته تاسو دا نري ډکي ګورئ چې دې نه موږ اووه دانې پاس طرف ته او اته دانې لاندې طرف ته بیلو چې دا څه رقم حسابوو؟ یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اووه دانې یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه دانې. ښه اوس لاندې طرف ته اته دانې دا ډکي زه ږدم خو تاسو یې وشمېرئ چې څو دانې شو. آفرین آفرین پوره شو؟ نه څو دانې دي؟ آفرین دوه څلور اووه دا خو اووه دانې دي اووه موږ پاس لرو یو دانه بله چې دې سره کېدو څو دانې کېږي؟ اته دانې. آفرین اووه دانې دلته او اته دلته. اوس انشاءالله چې تاسو د اوو او اتو په توپیر باندې ښه پوه شوي یاستئ. ګرانو زده کوونکو که بیا هم تاسو سره دا شیونه نه یا د ټولو نه اسانه خو دغه د لوبیا دانې وي او که بیا هم چې شی تاسو سره څه وسایل نه په خپل پنسلونو سره واړه واړه ټکي کیدئ وړې نښې کیدئ واړه واړه خطونه په کتابچه کې وباسئ او په هغې باندې چې وکئ حساب وکئ. دا هم و د اوو او اتو عددونو شمیرل او پیژندل. انشاءالله چې تاسو د دې زده کړې نه څه اخیستي او د دې عددونو په شمیرلو په طریقه باندې ښه پوه شوي یاستئ. تر راتلونکي زده کړې پورې چې بیا هم ستاسو خدمت ته حاضرېږم په لوی الله هم سپارم. خوشحاله او بریالي اوسئ.